یاره داسې حساب دی وروره چې دلته مې په اخس باندې پیسې دي او نن په سبا م غولۍ وروره نن ورځو په هره طریقه یې زه یې دله ته راخلم بس صحیح دی وروره که واده اخیستې خو تا هم پکې پیسې شیریني در کومه دی ما ته صرف په ګوته کړه خلک نه دي داسې دغه کومه د کومه تلي غوندې ولمه خولې دی به ګوره خپله نه راوځي یو نوم بادام ګل ده و بادام ګله او د زوی نوم یې شمین ګل ده شمین ګله بادام ګل زه اوس تغلا چې برابر کړمه پوره 15 کاله شو چې زما د پیسې ټال کړي دي پوه شوې بېغمه شه لاله زما دومره وخت چاله نه ورکومه یاره وروره زما په دې بادام ګل باندې 4 لکه روپۍ دي او په دې 4 لکه روپۍ چې دې واخیستلې 2 لکه روپۍ فی سبیل الله مې تا ته در بخښلي 2 لکه ستا او 2 لکه زما په تکړه شه ته یې وایې داسې له چې کومه ته راخلم زه سړي نه کرښه تاوم بیا پیسې ته راخلم بس صحیح ده ته یې وایې خله ځه بادام ګله دروازه خو ښه نه خلاصوي که نه چې دروازه یې ښه خلاصه کړه که نه دا کس زه ګیر کړم که نه 50 دې زنډېدو ته راخلم چې دا دته زه دلته نیم ساعت ولاړم او دروازه وټپوم او قربان دې شم موږ وظیفهداره خلک یو تعلیم یافته خلک یو د دې خلکو نه اخیستل موږ ته ډېره مشکل ده او تا غونې حساب خرابه سړی چې که نه نو ولا چې په ټکې پیسې ترې واخلي بس تا ته خو ما مخکې وویل چې 2 لکه ستا دي 2 لکه زما دي ته خلاصې تکړه شه ته یې وایخله بس اوس پهلوان لالا چې پیسو نه راته وي ستا تر پیرانو مو خلاص راوځ به راوځي اوځه ولکه باید په ببر سر شه یو سر په هغه کېږي نو ته ماته نیغې ګورې ورشه دروازه خلاصه کړه په والله په بالله که ورشم لالا یو ساعت کېږي دروازه ټکېږي خو ټول به تا قرضدار وي که نه تا ترې قرض اخیستی په قمار کې دې وهلی نه ورځم زه لا حول ولا قوه ما ته دلیل وایي ما ته دې دلیل وایي دلیل ما ته وایي ورشه دروازه خلاصه کړه تا د لاسه زه په شرمونو شرمېدلی یم لالا تا د لاسه ما وړکینه کې ولاړې ښه ورځ لیدلي کراچۍ ته چې ودرېږم خلک راځي پلار دې قمار کې پیسې بایللي دي پلار دې مونږ قرضداره ده دلته کور ته راته څه شی وکړم اوه لالا تا د لاسه که پلار مې نه وي کور کې مې هم نه پرېښودلی واه واه راشه که تاودېږي پلار مې که نه وی کور کې مې نه پرېښودلې سر خوړليه دا قمار مې چا لپاره کوو له تاسو دپاره مې کوو که نه تاسو خولې مې پرې بندولې خولې خو ته ماته وایې چې قمار دې کوو افرین دې په تا دي لالا زه نه ورځم خپله ورشه تا د لاسه او بله ورځ هم د ما د ریړۍ کې ټول چاټ واړو ویې مو والم اوس مې هم ځان خوږېږي لالا زه نه ورځم ها خپله ورشه ځه لا حول ولا قوه ته نه ته زما دپاره دې وهل خوړلي دي ما ته پېغور راکړې ستا دپاره نه ده ما دومره وهل خوړلي دي ستاسو دپاره ما هغه کوز کلي ځمکه بایلودله د تاسو دپاره اوه هغه د دروازه ماته کړه لالا کتا کې دونه عقل وای که نه تا به قمار نه وهه په مونږ به دې درس ویلی و کسب به دې راته زده کړی و د دروازه ماته کړه تا د لاسه مونږ په کلي کې هم ځای نه لرو د کوز کلي ځمکه دې هم خرڅه کړه ټولې دې په قمار ووهلې خپل سات دې تېروه لالا د مونږ لپاره تا چې کړي دي حرامې پیسې دې راوړي چې د مونږ خولې دې ډکې کړي دي ګوره زه چې سهار څه یم که نه نو ستا پلار یم ورشه دروازه کې ګوره څوک ده نو که قرضدار مې و که نه زر ماته احوال راکړه خو قرضدار ته مې ووایه چې پلار مې تللی ده عمرې ته 15 ورځې بعد راځي ورشه منډه کړه یاره لالا د مشرۍ او د پلارولۍ احترام درته کومه دا سړي به هم زه ورشم او دا دروغ به ورته ووایم چې پلار مې عمرې ته تللی ډېر ښه عمرې ته تللی قمار ته زر ورشه دا د دې زمانې اولاد د پلار ته دلیل وایي یو ساعت مو شو وشو چې دلته مونږ دلته ولاړو زه نوکران خو شو مونږ نه یو چې اوس راوځي که نه دا پیره چې ورسره ونه ته پخېږم دې ځای کې بس ستا کار ده وروره ته پرې پوهېږي او ستا کار پوهېږي زما کار نشته دا یو ساعت مونږ شي چې دا دروازه مونږ ته کوو سلام پرېږده دا دروازه ولې نه خلاصوې قرضدار یې مستی شوه او دروازې هم نه خلاصوئ ای وروره چا سره دې کار ده تاسو څوک یې
دا اوس ماله چا پوښتنه سره کوم کار چا سره کار دا ده پیسې څنګه نه ورکې چا پیسې چا سره کار ده ورور دا دا پیسې چا وشو سره ته کار څنګه نه ده ورکې بدمعشي څنګه وشو دا کړې چا سره کار ده ورور او به وی چې تا چا سره کار دی خو دا تا سره مو کار دی کنه ورور پیدم دا نه مړ کوم دی مړکې مې ولې مې مړکې پیکر څنګه نه ورکې یو ساتل ته وشو دروازې ته مونږ ولاړو او ته کله دا نه قرار خوبونه کړې واسب خلک ماما دا نه ده د دغه پلار د بادام ګل ماما د زوی ده یاره پهلوان لالا مخکې به دغله اوس په باندې دا وژل زوی ده که نه ورور زوی ده پلار ته څه شو پلار ته یو شغا کړه منډه پلار مې عمرې ته تللی عمرې نه څومره ورځې بعد خلک راځي هم ته یې چې عمرې نه څو ورځې بعد راځي خو تا ته پته ستا پلار دی منډه ورشه هملته عمرې د خو 15 ورځې پاتې دي 15 ورځې بعد زما پلار صحیح ده راځي چې 15 ورځې هغه راځي وشوه دا به ځان سره دا به موږ سره یې بس چا کلوګیر ما چېرته وړئ بهم و پلاره بدماشان یې راوستي دي الا پلار یې په کور کې ده پلاره بله په پلاکان یې کړه ابدا ته دا دروغ ولې یې دا دروغ ولې وښایې ها و د خدای مسلمانه دا راوځه د پردي کور ته سره دننه کېږي دا سره کا دې خو راوځه خیر ده ورور ګوره چې ما ته وګوره چې څومره قرضدار یې خدای وکړي چې 100 لک روپۍ قرضدار یې ته حق نه لري چې د پردي کور ته ورته نشي دروغ یې وې که نه ورشه پلار ته یې نارې که زه ځه هغه کړه وشه پلار ته یې نارې که موږ تر سبا پورې دلته ولاړ یو ته پیسې به وباسي خلاص ما دا ده خولې ته ولمه منډه ورور ما پلار نشته کور کې د مونږ کور ته مه راننوځئ که قرضداره مې خو خیر د پیسې به درکړي هغه عمرې ته تللی و وروره ولې تاسو نه پوهېږئ 15 ورځې پوره بعد راځي چې راغی تاسو پیسې به درکړي اوښې چې پلار د نه وي که نه نیا ده زمونږه نیا ده مور ده زمونږه مور ده هغې ته غږ کړه چې هغې ته سوال ځواب وکړو څنګه منډه ورشه وروره زمونږ کور کې څوک هم نشته ټول چېرته تللي دي یوازې دا ځوان پاتې په دې کور کې وروره و پهلوانه دې نه اوس ښه خبره چېرته ده چې کور کې څوک نه وي بیا راځه چې په ورځو مه یخچالو ته پرېږده مه بستاره توګه کوه مخکې شه دا رښتیا څوک پکې نشته دلته وروره پردي کور ته چیا کوئ پردي کور ته څنګه ننوځئ تاسو دا څنګه خلک یې وروره ګوره تا په خپله خوله وویل چې په کور کې څوک نشته زه ځان نه یم بچې په کور کې د چی سامان ومان یا موږ دنه پیشا کوو تیم لکه چې کې مارباز انډیوالې داسې پردي کورو ته نیغ ننوځئ پنځه کاله د ما د پیسو شو دلته ما وروره چېرته ځئ وروره چېرته خپل پلاره پټ شه چې دلته ته ورېږه که نه چې اوس نه کېږو ته وروره مونږ کور بیش بړنګ کور ته هېڅوک نشته وګورئ په دا شیان دي که نه خبره یو خبره ورته زما ډېرې کړتې به نه کړې خاص زما ستا خراب یې چې بسترۍ کړکۍ ټول المارۍ تلاشي کومه زما پلار یې تا نه قرضداره ده که دې نه بس خوله بنده که خوله بنده که هغوشه به دا شیان هم دي دا مړو ښه وروره بوټان هم وباسئ خپل لاسونو جارو کړی زما چپل مې بره واخله وروره مه کوئ دا چیه کوئ وروره لرې شه خوشه لرې شه لرې شه کوئ تاسو صاحب په مخه راغوه که نه زما زړه مور ده زړه مور مې ده وروره دا اوس څوک ورته دا تش طبیب پکې ساتلي دي دا خو دا همدا زما قرضداره ده همدا زما قرضداره ده وروره دا نه ده دا زما پلار نه ده دا زما همدا ده خوشه ده ځینې که دا زما د پلار مجسمه ده بله خبره یو خو پردی قرض خوري ښه او شو او بلې هغه کړکۍ کې دغه المارۍ کې ناست و داسې ما ویګني فوت دی په ژوند کې زه نه یم لیدلی زما صاحب خراب یې نوم دی پوه شوې او داسې ویرم نن دا وړم کانټینر کې مرچکو د بوسلو کې ګډ وډ درته کړم ته دا پیسې څنګه نه خلکو